د هلمند ولایت مرستیال والي الحاج مولوي محمد نبی حماس د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د اراضۍ ریاست له راغلي پلاوي سره یوه رسمي لیدنه ترسره کړه. د یاد پلاوي مشري د ځمکو د ملکیت د تثبیت او تصفیې متخصص مولوي عبدالحکیم صاحب پر غاړه وه. په دې لیدنه کې د هلمند املاکو امیر مولوي زین الله زاهد هم ګډون درلود. د لیدنې اساسي موخه د ناوې ولسوالۍ د عمومي سړک پروژې په جریان کې د استملاک شوو ځمکو د مالکیت د تثبیت او تصفیې په اړه بحث و. په پیل کې د راغلي پلاوي لخوا د پروژې اړوند ځمکو احصایه، موقعیتونه او د مالکیت په اړه بحثونه وړاندې شول. وروسته د هرې ځمکې مالکیت، شخړې او د استملاک پروسه په مفصلو معلوماتو سره د مرستیال والي په حضور کې وڅېړل شوه. په دې لیدنې کې لاندې ټکو ته ځانګړې پاملرنه وشوه: د استملاک شوو ځمکو بشپړ تفصیل او د مالکانو حقوقو تثبیت، د اړونده ادارو ترمنځ همغږي او د همکاریو پراختیا، د ځمکو د ملکیت د اسنادو تصدیق او د راتلونکي لپاره د شفافیت ډاډ ورکول. د بحثونو وروسته مرستیال والي د پلاوي د هڅو ستاینه وکړه او په اړونده برخو کې یې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. هغه ټینګار وکړ چې باید د ځمکو د مالکانو حقوق خوندي وساتل سي او د هر ډول شخړو مخه ونیول سي. د لیدنې په پای کې د هلمند ولایت اړوند ادارو او راغلي پلاوي ترمنځ د همکارۍ په اړه یو تفاهم ترلاسه سو ترڅو د یادو املاکو تثبیت یقیني سي.